د دې پروژې طول تقریبا 4850 متره دی. ساحه موږ سهار هغه کړې ده ټیسټ کړې هم ده چې هغه پیلډ سوې ده. څنګه د کیفیت د کنټرول په برخه کې کار روان دی او دې لپاره د ټیسټ اخلي چې د دې ځمکې حجم او مقاومت معلوم کړي. علت په څه کې دی چې د دې پروژې کار دومره په چټکۍ روان دی؟ دا سړک چې دا تقریبا 4580 متره طول لري. سمتاوان او رنګمالي دا خو د بټکوټ دا خبره جامه ده چې د لابراتوار څخه کار تیر نشي نو نور کار ته ادامه نشي ورکولی. نور ځایونو کې هم کار کړی دی هیواد نه بهر. د عمل بیرته صحیح آباد کو او جوړ کو. هر سړی باید باندې افتخار وکړي او ویاړ وکړي. هر سړی باید دې کې کار وکړي. د بخښونکي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه د درنو لیدونکو سلامونه. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې روانې وي. درنو لیدونکو یو ځل بیا ضامن الحق امیني له خپل درانه همکار سره ستاسې په درانه چوپړ کې یم او نن له یوې بلې ځانګړې خپرونې سره ستاسې په خدمت کې یو. موږ نن د بګرامۍ ساحې ته راغلي یو. دلته د کابل ښاروالۍ لوري یوه حیاتي پروژه د سړک جوړونې په لار اچول شوي ده او ډېری چارې پر مخ باندې تللي دي. د دې پروژې طول تقریبا 4850 متره دی او عرض په مختلفو ځایونو کې د ځینو موضوعاتو په نظر کې نیولو سره فرق کوي. په ځینو ځایونو کې 40 متره او په ځینو ځایونو کې حتی 45 متره ته رسیږي او په بعضې ساحو کې چې هلته اړتیا د سړک کمه ده هلته نو بیا 10 متره په نظر کې نیول شوی دی. د دې پروژې که هغه تخنیکي اړخونو ته وګورو د کابل د نورو سترو پروژو په څیر باندې دلته ټول تخنیکي موارد په نظر کې نیول شوي دي. د کانال سیستم دی چې ډېر په معیاري شکل باندې په نظر کې نیول شوی دی او یو څه چې زما پام یې خپل ځان ته راړول هغه د کار چټکتیا او بل دا چې دلته د کار د کیفیت د کنټرول موضوع ده. یعنی هممهاله دواړه کارونه ډېر په مناسب شکل باندې روان دي. 4 میاشتې وړاندې موږ دلته چې کله هم راغلو لومړی د استملاک چارې ترسره شوي او هغه لومړنۍ چارې د تخریب یا د ویجاړولو د موانعو شروع شوی. خو په اوس وخت کې که وګورو هغه سړک چې دلته ټاکل شوی چې جوړ شي دغه د کار ډېر په مخ باندې تللی دی. موانع ډېری له منځه تللي دي. پرسوده مواد هم ټول شوي دي. د هغې ترڅنګ ځمکه هواره شوې ده او دغه ده چې تاسې کتلی شئ چې د کانال چارې هم ډېر پر مخ باندې تللي دي. کوښښ کومه چې د دغه پروژې د انجینر صاحبانو سره وغږېږم او له هغه ټیمونو سره هم وغږېږم چې دلته د لابراتوار په برخه کې فعالیت ترسره کړي. ورځو خپرونه پیل درنو لیدونکو یو ځل مو بیا هرکلی کوم. همدلته د دغه سړک په کاري پروژه کې ولاړ یم او د دې پروژې انجینر صاحب له ما سره ولاړ دی. له دوی سره به د دوی د کارونو په تړاو خبرې کوو. په لومړیو ورځو کې چې کله هم د دغه پروژې کار پیل شو نو په هغه ورځو کې موږ راغلي وو دلته یو خپرونه مو درلودله. له دې ځای څخه په هغه وخت کې د موانعو د لرې کولو کار شروع شوی او په اوس وخت کې که وګورو تقریبا له هغې څخه تر اوسه پورې 4 میاشتې تېرېږي دقیقا او کار چې وګورو ډېر په چټکۍ سره روان دی. ځکه لومړی موانع لرې کېدل او له هغې څخه وروسته بیا د هغې پاکېدل او خاوره انتقالول او د هغې څخه وروسته نو
بیا دغه لومړنۍ چارې هم تر ډېره پورې رسېدلي او کانال کار هم یو څه پر مخ باندې د انجینر صاحب سره به په دې ټولو موضوعاتو باندې خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انجینر صاحب ښه یاستئ؟ شکر د خدای په فضل. خپله ښه یاستئ؟ خوشحاله اوسئ. الحمدلله د خدای په فضل. الله مو آباد لري. انجینر صاحب ستاسې نوم؟ زما نوم چې دا نورګل احمدزی په حیث د یو فرمین دلته کار کوم. د دې پروژې بیډ جوړول او ټول چې دي په حیث د یو انجینر که درته یو کار کولی شم. عملي تجربه چې ده 12 کاله لرم په سرک کې. ماشاءالله ماشاءالله. تاسې نو په نورو پروژو کې به هم کار کړی وي، تجربه به ډېره لري. 12 کاله نو یو عمر دی. 12 کاله د سرک په پروژو کې، د ساختماني په پروژو کې زه خپله ډېره غټه تجربه لرم کاري. او اوس فعلا چې ده دلته په حیث د یو فرمین کار کوم. نو دغه د سرک کار چې ده فعلا د ما په مربوط ده او زه ورته لګیا یم. ډېر ښه. احمدزی صاحب یوه خبره چې مخکې ما هم یادونه وکړله، په نورو پروژو کې تاسې هم کار کړی دی، موږ هم نورو پروژې ډېر لیدلي دي. که نورو پروژو ته وګورو دومره کار په چټکۍ باندې ما نه و لیدلی. علت په څه کې دی چې د دې پروژې کار دومره په چټکۍ روان دی؟ اړتیا ډېره ده د دې سرک لپاره او که څه؟ اړتیا خو د دې ولس او د دې عوامو خلکو لپاره دې لپاره زیاته ده چې د دې خلکو لارې او ګودرې دا ټولې بندې دي. او بل په دې باندې دې تیز کار کوي چې سرمایه چې کومه پروژه ونه لري، تاته معلومات څوک چې سرمایه ونه لري هغه کار نه. دوی سرمایه لري، کار یې ځکه تیز روان دی. هغه شرکت چې دا قرارداد یې اخیستی دی دوی ځکه د دې لپاره کار تیز روان کړی ده. دا د ملکیار بابا په نامه باندې پروژه ده، ښه پروژه ده. او دوی غواړي چې دا کار نور هم تیز کړي، ښاروال، عوام خلک، ټول خلک له دوی نه راضي سي. ډېر ښه. یو خو دا ده چې په دغه پروژو کې که موږ وګورو انجینر صاحب وخته هم چې راغلو ځینې وروڼه لګیا و دغه د لابراتوار کارونه پر مخ باندې بیول، ټسټونه اخلي که نه. نو په هره پروژه کې دغه ټسټ جریان لري. دلته څنګه ده؟ دلته خو چې موږ وکتل هغه هره ورځ هم داسې که نه، یوازې نن چې موږ وکتل دغه ډول دا چې دا د غره د دوبۍ کان مواد دي، ډېر ښه مواد دي. له دې ونه موږ دغه کارګر چې څومره جمله ته یې 25 نفره دوی دا ټیکې ټولوي. ټیسټ په 80 مترو کې دی باید 2 یا 3 ټیسټ د موږ لپاره واخلي. اوس فعلا چې هغلته موږ کوم ټیسټونه واخیستل هغه ټول کامیاب سول. نو د دې لپاره دی ټیسټ اخلي چې د دې ځمکې حجم او مقاومت معلوم کړي چې دا څومره حجم لري، ځکه په دې باندې غټ لوډینګ مواد راځي. ټیلر یې سوي، ډمپر یې سولې، هغه تېرېږي. نو سبا خدای نه خسته چې دا خراب او دی ټیسټ وانخلي، اول ما یادوي، بیا بل یادوي، بیا بل یادوي چې دا پروژه او دا څنګه سره کوو. موږ باید دومره با کیفیته کار وکړو چې له موږ نه دا ټول افغانستان خلک، حتی د عوام چې دا شاوخوا دي، یو څوک چې په دې تېرېږي دوی وایي چې خیر دي وي، چې کور دې ودان وي، چې دومره کار کوي. ډېره مننه انجینر صاحب. یوازې دا نه ده چې پلازمینه کابل دی، د هېواد په هر ګوټ کې چې کومه پروژه عملي کېږي باید دغه ټول موضوعات په نظر کې ونیول شي. ځکه دا داسې پروژې نه دي چې لنډمهاله پروژې، عام المنفعه ځایونه دي او د اوږد مهال لپاره دلته زموږ هېوادوال ترې نه ګټه اخلي. او باید په دقت سره کار ترسره شي او داسې یو کار ترسره شي چې تر ډېر وخته پورې دوام وکړي او هېوادوال هم خوشحاله. موږ کوشش کوو، په دې باندې ویاړم کوو چې دا د موږ وطن ده. موږ د وطن لپاره باید چې څومره د موږ په وس او په وجود کې طاقت وي موږ قوي خدمت وکړو. د دې لپاره چې باید دا وطن جوړ سي. بالکل. زه خپله لګیا یم. 2 کاله کېږي انقلاب موږ او تاسې ولیده. اوس موږ په دې باندې افتخار کوو. ښه حکومت ده. موږ او تاسې په دې باندې کوشش باید وکړو چې موږ دا عمل بیرته صحیح آباد کړو او جوړ کړو. هر سړی باید په دې باندې افتخار وکړي او ویاړ وکړي. هر سړی باید دې کې کار وکړي. تنه دې موږ وطن نه ده، د هر یو ده. ټول خلک باید دلته راشي، په خپل وطن کې خدمت وکړي. ویاړ زیاده چې په خپل وطن کې لګي او دغسې پروژې پر مخ باندې وړو او ټول خپل داخلي انجینر صاحبان دي او انشاءالله چې دومره وړتیا زموږ انجینر صاحبان لري چې وکولی شي چې د هېواد په داخل کې دغسې یو پروژې عملي کړي. د افغانستان خلک دي او ټول غواړي چې دلته په افغانستان کې خدمت وکړي. دغه کوم انجینران چې دلته لګیا دي دا د موږ او د تاسې د وطن دي او ښه انجینران دي. زه ترې خوشحاله یم، دوی له موږ نه خوشحاله دي. مشینګرۍ دي پرېمانه، ګل لیډر دي، هغه تاسې په خپل حال باندې نه 2 ګل لیډره، مشینګرۍ، رولې. موږ باید دومره باکیفیته کار وکړو چې موږ نه دا خلک ډېر راضي سي او اوسه پورې موږ نه دا ټول خلک راضي سي. ډېر ښه. انجینر صاحب که په تخنیکي اړخ باندې وغږېږو، د دې سرک طول او عرض څومره دی او
کوم موضوعات ورسره نور تړلي دي چې ضمیمه ورسره دي لکه د پلي لارو دی او د همداشان د ګلدانونو موضوعات دا موضوعات شته ورسره او که نه د طول عرض په اړه کړه بلې دا سړک چې دا تقریبا 4580 متره طول لري عرض چې دا بعضې ځایو کې 45 متره ده بعضې ځای کې چې دا 10 متره ده په دې کې موږ باسکل راو لرو پیاده راو لرو ګلدان لرو نو دا ټول شیان په دې کې موجود دي اوس هم چې ګورو تقریبا د کانال کار هم یو څه په مخ باندې تللی دی زه خپله مې چې ما دا کار روان کړی دی اول سړک د چارې بودخاک نه تر خپله عمومي سړکه پورې کته د اوسنخیلو تر دې ځای پورې ما همزمان د جویچو او د پیاده راو د سړک د ګلدان همزمانه یو کار په یو مخ راوړی ډېر خدای تعالی دې په کارونو کې برکت واچوي انجینر خیر صاحب وشي. هم ډېر ښه کار روان دی موږ چې هم راځو دغه پروژې ګورو واقعیت ډېر د خوښۍ احساس کوو خیر او وشي. خدای تعالی دې زموږ انجینر صاحبانو ته نور هم همت ورکړي چې دغه پروژې چې د هیواد په داخل کې دوی عملي کوي دوی ډیزاین کوي او په ښه شکل باندې ګورو خیر وشي مننه بس موږ خپل خدمت ته ولاړ یو هر وخت موږ تاسو هم خدمت کوو او د خپل سړک او د خپل وطن الله مبال لره الله مو خوښ لري انجینر صاحب ډېر زیات آباد اوسئ خوشحاله اوسئ الله مبال لره خوښ اوسئ درنو لیدونکو انجینر صاحب خبرې تاسې واورېدلې او لا هم ورونه لګیا دي خپل کارونه کوي زه کوښښ کوم چې دغه ورونو سره هم یو څو خبرې وکړم که دوی وخت لري نو یو څو دقیقې وخت به یې ونیسم السلام علیکم ستړی مه شې ورور ښې بخیر صحت دې ښه ده کراري ده ژوند دې بخیر تېرېږي کراري ده شکر د الله ته څه مصروفیت لري په دې پروژه کې زه خپله منې دا باکټ ده راسره په دې پروژه کې مې لګولی ده خپل باکټ دې خپل دی الحمدلله په نور پروژو کې دې هم کار کړی که یوازې دلته لګیا بس موږ خو دا اوس راغلي د اوله پروژه ده دلته لګېږي اوله پروژه او ده بالکل کارونه څنګه روان دي شکر الحمدلله د الله فضل ده پوه شئ بس لګیا یو کې خپل کار کوي کو خپله غریبي کې کو پوه شئ لګېږي ماشین دې خپل دی الحمدلله ماشین دې خپل دی او د دې پروژې دغه لپاره د راوستی دی و پروژې دلته کار کوي دلته کار کوي کوی ښه یو خو دا ده چې خپله پې کار کوي د دې هم یو څه هغه یو بل د ماشین هم همداسې او بالکل دغسې ده بالکل دغسې کو پوه شئ دا مقصد خپل وطن لپاره لګي بس پوه شئ خپل کوشش دغه کوو چې مقصد یې خپل وطن آباد کو او جوړ کړو پوه شئ بس موږ هم همدا هیله لرو هر ځوان د دې وطن دا هیله لري چې وکولی شي د هیواد په آبادۍ کې خپل سهم واخلي او هر څه چې دلته د پرمختګ لپاره ترسره کیږي موږ باید په هغه کې سهم واوسو خدای تعالی دې په کارونو کې برکت واچوه فقط که دا راته ووایاست چې د انجینر صاحبانو همداشان د همکارانو رفتار رویه او د کار دغه چټکیت څنګه ګوري بس الحمدلله ښه روان ده کار پوه شئ نه په مثلا مزدوران هم داسې خوشحاله دي دلته پوه شئ ټول هر څه انجینران کې خوشحاله دي هر څه کې خوشحاله پوه شئ چې نور موږ دومره اندازې ته کې خوشحاله چې سهار موږ په خپله ټیم باندې راځو دلته ماښام چې څومره موږ له وسه کېږي هغه خپله کې کوو او زه ترې خوښ اوسې الله دې په کار کې برکت واچوي ډېره زیاته مننه خوښ خوشحاله ژوندی اوسې الله دې عزت وکړه ډېره مننه درنو لیدونکو د همدې پروژې یو څو انځورونه ګورئ ډېره یوه اساسي پروژه ده او تاسې یې انځورونه ګورئ بیا هم بېرته راګرځو د تاسو سره یو درنو لیدونکو بیا هم درته ښه راغلاست وایم د همدې پروژې په کاري ساحه کې ولاړ یم لکه څنګه چې ګورئ د کابل ښاروالۍ چې چېرته هم د بیا رغونې پروژې شروع کړي دي هلته ډېر دقیق څارنه کېږي او هره برخه له څارنې او د کیفیت د کنټرول څخه وروسته کارول کېږي موږ وغوښتل چې په دغه سړک کې یا په دغه پروژه کې چې کوم چارې روان دي هغه هم تاسو ته په عملي شکل باندې وښیو لکه څنګه چې ګورئ دلته انجینر صاحبان چې د لابراتوار په برخه کې مسؤلیت پر غاړه باندې لري او دغه ټولې چارې دوی سمبالوي او د کنټرول برخه ده دوی نو عملاً لګیا دي دغه سړک چې هغه لومړنۍ چارې دغه ده چې پای ته رسېدلي دي لومړی راځي دوی بېلابېل ګوري او څاري او کله چې هم کیفیت کنټرولېږي د هغې څخه وروسته
خپلو کارونو ته نور ادامه ورکوي. له ما سره انجینر صاحب ولاړ دی. له دوی سره به د دوی د کارونو په تړاو باندې خبرې کوو چې دغه چاره دوی د څه لپاره ترسره کوي او اوس چې دوی مصروف دي په کوم کار باندې دوی دې ته څه وایي او تر اوسه پورې دوی کارونه څنګه پر مخ باندې تللي. السلام علیکم. السلام علیکم. ورخي یاست؟ صحت هم ښه دی؟ خیریت ده. انشاءالله اوسئ. مننه. ستاسې نوم مبارک. نوم مې انجینر محمد وسیم ده او د بیلټوې لابراتوار لخوا نه دلته د لابراتوار مسؤل یم د ښاروالۍ پروژه کې دلته. ډېر ښه ډېر ښه. یعنې د ښاروالۍ له لوري تاسې دلته نه زه د بیلټوې لابراتوار له لوري. لابراتوار له لوري. خو لابراتوار هم د ښاروالۍ مربوط کېږي همداسې؟ نه هغه شخصي لابراتوار ده او دا مسؤلیت د دې لري چې د لابراتوار چارې وڅېړي. یعنې دلته د کنټرول په برخه کې تاسې کوم کارونه ترسره کېږي هغه څارئ، دلته لابراتوار کوئ او له هغې څخه وروسته بیا نتایج وړاندې کوئ. بلکل. او بیا موږ ښاروالۍ ته معلومات ورکوو چې دې چې نتیجه پاس ده یا فیل ده یا سره کوو. ډېر کارونه مو تر اوسه پورې څنګه روان دي؟ الحمدلله ښه روان دي ماشاءالله، ښه تیز روان دي. په اوس وخت کې چې لګیا یاستئ دا ملګري او ستاسې دغه ورونه ملګري چې البته کارمندان دي لګیا دي او دغه کار کوي، دې ته په ځانګړي ډول باندې څه نوم اخلي او اوس تاسې د څه د کنټرول په برخه کې کار کوئ؟ دا د سړک د کمپاکشن دا پړس لیر ده او دا موږ د سړک د کمپاکشن دپاره چې یعنې دا څومره مقاومت دا خاوره لري له دې لپاره د هغې دپاره موږ ټیسټ اخلو. دې ته اف ډي ټي ټیسټ وایي، پیل ډینسټي ټیسټ ورته وایي. نو دا زما ملګري دي او له سهاره ایسته راغلي یو دغه څه نه م شروع کړې تر هغه ځای پورې. یعنې ټول سړک چېرته چې کار ترسره شوی ټول څارل کېږي؟ ټول څارو بلکل. لابراتوار څخه وروسته باید بیا اجازه ورکول کېږي د نورو کارونو؟ بیا موږ اوس هغه ساحه موږ سهار هغه کړې ده، ټیسټ کړې م ده چې هغه پیلډ سوې ده. نو بیا اوس هغه د ماشینونه روان دي، بیا رطوبت ورکوي او بیا کمپاکشن کوي بیا له سره. یعنې په ټوله کې انجینر صاحب چې ستاسې د لابراتوار څخه کار تېر نه شي نو نور کار ته ادامه نه شي ورکولی؟ دا حساب ده. اوس سهار ایسته موږ د ټولو ساحې باندې ګرځېدلي یو، نو اوس هم تدریج را رسولي. یو خبره ده انجینر صاحب چې زموږ ډېری هیوادوال چې پروژې د کابل په ښار کې ګوري او یا د هیواد څخه بهر دي هیوادوال دي او د دې وطن بچیان دي او د دې وطن اوسېدونکي پاتې شوي دي، اوس په بهر کې دي. ډېریانو پوښتنه دا کوي چې څنګه د کیفیت د کنټرول په برخه کې کار روان دی او کومې پروژې چې اوس عملي کېږي د دوی کیفیت څنګه دی؟ تاسې تر اوسه پورې د خپل کار کیفیت څنګه ارزیابي کوئ؟ الحمدلله موږ چې دا پروژه شروع شوې ده موږ دلته ورسره یو، نو انشاءالله تر اوسه پورې داسې خاص کاس د موږ له هغه نه ده تېر شوی چې موږ ورکې غلطي کړې وي یا څه رقم. او بل د ماشاءالله ښه سیټ اپ لري د انجینر صاحبان دي، ټول ګرځي را ګرځي. له هغې سره نه تاسو وکتو تر دې سره پورې څومره انجینران یو هم په اتاق کې یا چېرته نه ده، ټول هم دلته ساحه کې ګرځي را ګرځي. او ماشاءالله کار هم ډېر ګړندی روان دی؟ ډېر ګړندی ده ماشاءالله. 4 میاشتو کې تقریبا هغه د ډېره ساعت تللې مخکې. یعنې هغه لومړنۍ ابتدایي چارې چې دي دغه د بشپړ شوي دي انشاءالله؟ ډېرې زیات. هغه هم لابراتوار شوي دي او هغې څخه وروسته نتایج وړاندې شوي؟ هو ډېر عین لابراتوار خو ډېر مخکې شروع کېږي لابراتوار کارونه که نه. هغه حتی چې د اول سړک هغه راځي نقشه اول لابراتواري کارونه مخکې ځي، نو هغه انشاءالله خلاصوي. اوس دغه دی بس کار پرې روان ده عملي. یوازې د سړک داخلي برخه تاسې لابراتوار کوئ او که همدا شان دغه کومې ویالې چې هلته جوړېږي دغه کانالونو سیستم چې دی دا هم تاسې ګورئ؟ نه هېڅ شي هم دلته داسې نشته چې دا لابراتوار نه تېر شوي نه وي او لابراتوار ټیسټ دا کانکریټ ده، سیخ ده، مثلا هغه پیاده رو ده که نه، همداسې دلته موږ اوس ټیسټونه بیا داسې نه اخلو چې په یو ځای واخلو، یو هغې کونج کې زیګزاګ په ډول داسې ځو تر اخره. یعنې مشخص دا نه ده چې زه په یو مسیر کې ټیسټونه واخلم او شاید نتیجه هم په یو نواخت باندې راشي، زیګزاګ حرکت دی او بس یو ځای دلته تاسې ټیسټونه اخلي هغلته، یعنې مشخص نه دی کوم ځای باندې چې تاسې شک راځي همغه ځای چې کوم ځای باندې شک راشي بس هغه ځای هسې قانوني داسې ده چې مثلا له هغه سره شروع کړي زیګزاګ په ډول ځو، بیا که کوم ځای کې شک راشي که نه بیا هغه ځای کې بیا یو بله مخ لکه اوس تاسو مخکې ولیده چې انجینر ښاروالۍ انجینر صاحب راغی هلته موږ یو بله ورته واخیسته که نه هغه ځای کې موږ یو ټیسټ اخیستی و. انجینر صاحب دغه د تاسې دغه لابراتوار دغه کومه چې دلته ټیسټونه اخلئ دا یو نواخت دي او که په اندازه مشخص معلومه ده چې په همغه اندازه کې تاسې ټیسټونه اخلئ؟ نه دا خو سبګریډ هغه ده که نه لیر ده. موږ اوس په 15 کې یو دلته لیفټ سایډ کې واخیسته، بیا 15 متره خواته ځو، بیا هلته په سنټر کې یو اخلو، بیا همداسې 15 متره خواته ځو، بیا رایټ سایډ کې بیا بل اخلو.
یعنې داسې ځای نه پاتې کېږي چې د هغه ټیسټ ونه شي. او دا خو سب ګریډ لیر دلته داسې اخلو کنې بیا 500 کې اخلو داسې بیا ډېر هغه ټیسټونه مضبوط اخلو. ډېره مننه خوشحاله اوسئ انجینر صاحب. فقط یو وروستۍ پوښتنه، تر اوسه پورې کارونه مو څنګه روان دي او څنګه ګورئ وروسته له دې چې دغه کارونه تاسې پر مخ باندې بوځئ له خیره سره نتیجه بیا څنګه وي؟ انشاءالله یو خو ماشاءالله ښه داسې هغه سړک ده که نه په عام الملپیا سړک ده، بل انشاءالله ټول دلته ښه صادقانه لګیا دي کار کوي او موږ هم انشاءالله خپل هڅه کوو نهایي نو انشاءالله ښه په مخ ځو. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. الله مو آباد لره. خوښ اوسئ انجینر صاحب. خدای تعالی مو کارونو کې برکت واچوه. درنو لیدونکو د انجینر صاحب خبره تاسې واورېدلې. کار که وګورئ د دې پروژې ډېر ښه په منظم شکل باندې روان دی. یوازې دا نه ده چې د سړک په منځ کې دغه لومړنۍ چارې پای ته رسېدلې دي. تاسې کتلی شئ دلته چې کومې ویالې موجود دي یا هم د کانال سیستم دی دا هم ډېر په منظم شکل باندې روان دی. ترڅنګ یې د پلي تګ لپاره لارې چې کوم په نظر کې نیول شوي دي هغه هم ډېر په منظم شکل باندې روان دي او کتلی سي چې ماشینونه عملاً لګیا دي او په ډېرې چټکۍ سره خپل کارونه پر مخ باندې وړي. دلته یوه خبره چې زما پام یې خپل ځان ته راوړو هغه دا ده چې هم سرعت شته او هم دقت. د کار کیفیت کتل کېږي، له هغې څخه وروسته کار ته ادامه ورکول کېږي او دا ډېر د خوښۍ ځای دی. درنو لیدونکو د همدې پروژې یو څو انځورونه ګورئ، بیا هم له تاسو سره یو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. زه د همدې پروژې په کاري ساحه کې ولاړ یم او په کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دا د همدې پروژې د کاري ساحې یو کانال دی چې ډېر په منظم شکل باندې کار روان دی او کتلی شئ چې سیمتاوي ډېر په منظم شکل باندې شوې ده. د ځمکې هغه سطحه چې د کانال هغه اخره سطحه ده هغلته هم کار شوی دی کتلی شئ او دواړو غاړو ته د دې کانال یو دیوال هم په نظر کې نیول شوی ده او د هغې لپاره هم دغه ده چې سیخان په منظم شکل باندې لګېدلي دي او زموږ دغه ورونه عملاً خپل کارونه پر مخ باندې وړي. زه کوښښ کوم چې د دغه پروژې له کارکوونکو سره هم دغه ورونو سره چې دلته عملاً کار کوي له دوی سره هم یو څو خبرې وکړم د دوی د کارونو په تړاو باندې، ځکه دا یو ډېره حیاتي پروژه ده او بل دغه کانالونه چې تاسې ګورئ په نورو پروژو کې هم عملي شوي خو ځینې وختونه ځینې ورونه یا د سیمې اوسېدونکي ورنه شکایت لري. زه کوښښ کوم چې په دغه موضوعاتو باندې دغه ورونو سره وغږېږم چې دلته د دې پروژې کارونه څنګه روان تر کومه ځای چې موږ ګورو تر ډېره پورې کوم سیخان چې کارول شوي دي ډېر په منظم شکل باندې کارول شوي دي. زه د دغه ورور سره کوشش کوم چې یو څو خبرې. السلام علیکم ورحمت الله. قراري ده په خیر هستئ؟ خوشحاله اوسئ. ستاسې نوم وروره؟ رحمت الله. د همدې پروژې کارمند دي او کنه مسؤلیت ستاسې عموما په غاړه ده؟ دغه سمتاوي مسؤلیت انشاءالله زما په غاړه دي. صرف سمتاوي؟ صرف سمتاوي. او د کانکریټ برخه؟ کانکریټ برخه یو بل ملګری ده زموږ ملګری ده کانکریټ او کالب هغې مربوط دي. په نورو پروژو کې دې هم کار کړی که نه؟ دا لومړۍ پروژه ده، نور ځای کې د سمتاوي به کړي البته ډېرو پروژو کې کار کوي. یعنې کافي تجربه لرئ؟ الحمدلله. بس د کانال لپاره دغه ډول سیمتاوي چې اوس تاسې دلته ترسره کړی دی او یا کار یې هم روان دی څومره مؤثره ده؟ ډېر ګټور دی ماشاءالله. ډېر سیخ پکې استعمال کړی او ډېره قوي پروژه ده ماشاءالله.
په نورو پروژو کې به هم تاسې کار کړی دلته تاکید په کیفیت باندې ډېر شته او که نه ډېر کافي شته دی ښاروالۍ والا روزانه راځي د غلطي کار ته نه پرېږدي انشاءالله ښه کار یې روان کړی یعنې دغه پروژې چې کوم مربوط کانالونه دي ټول کار هغه سیمتاوي ستاسې په غاړه ده که ټول زمونږ یو کانال پکې دی چې هغه ډېر غټ دی که نه هغه ښاروالي خپله پر مخ وړي او نور ټول انشاءالله زمونږ په غاړه دي یعنې هغه ستر کانالونه چې وسعت یې ډېر دی او مهم ده چې یو پول غټ پول پې جوړ شي هغه خپله ښاروالي هغه خپله دی باګرامه نیر پول باندې چې دی که نه ښه دغه ډېر غټ پولچک دی هغه خپله ښاروالي په مخ وړي دغه واړه کانالونه چې د سړک دواړو خواو ته جوړ شوي دي د سیمتاوي هم تاسې کړی ده د سیمتاوي هم موږ کړی و یعنې په عموما کې تاسې ټیکهدار یاستئ ټیکهداران یو الحمدلله ډېره ښه څو ورونه سره کار کوي دغه دوه ورونه دي راسره او تقریبا 17 سره نور کلیوالا دي کاریګر دي ټول کاریګر خو هم د ورونو په حساب راځي او ولې نه مننه خیر اوسې ډېره ښه ده چې دغه د تاسې د هېواد په داخل کې دغه د کار کوئ نورونه هم در سره مصروفه دي هغوی هم در سره کار کوي یو چاته د کار د پیدا کولو یو ذریعه ګرځېږي دا ډېره غټه خبره ده دا غټه خبره ده الحمدلله نور ځایونو کې هم کار کړی دی هېواد نه بهر نه هېواد نه بهر هم ټول هېواد کې کړی دی په داخل کې داخل کې مو کړی د کوم ځای د ننګرهار 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 کې ولسوالۍ بټي کوټ ولسوالۍ بټي کوټ ډېر د بټي کوټ خلک نو د ټول افغانستان خلک کاریګر خلک دي خو د بټي کوټ خلک بیا په دغه برخه کې لږ ډېر کار کوي ډېر کار سمتاوان او رنګمالي دا خو د بټي کوټ دا خبره جامه ده ډېر زیات دی پکې الحمدلله بس خدای تعالی دې وکړي چې د هېواد په داخل کې دغسې حیاتي پروژو کې تاسې کار کوئ یو خدا ده چې د هېواد په آبادۍ کې برخه اخلئ نور ورونو ته د کار د پیدا کولو یو ذریعه هم ګرځېږي او خپل هم یو مړی حلاله روزي پیدا کوي دا د ټولو لپاره هر څه دي د هر هېوادوال لپاره یو ستره لاسته راوړنه خیر اوسې که څه پیغام لري زموږ کیمره ستاسو خدمت کوي الله خوشحاله مننه ډېره مننه الله مو آباد لره درنو لیدونکو د ورور خبرې تاسې واورېدلې کار که د دې پروژې هر اړخ وګورو ډېر په منظم شکل باندې روان دی او خدای تعالی دې وکړي چې دغه پروژه زر بشپړه شي ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او د دغه سیمې دغه اوسېدونکي چې دي شاوخوا کورونه لري دوی هم لږ په راحت کې ژوند وکړي ځکه چې که چېرته پروژه طولاني کېږي نو حتما کومې ستونزې چې موجودې دي هغه هم ورسره طولاني کېږي که څومره زر پای ته بشپړېږي دا پروژه نو هغه ستونزې چې په تېر کې موجودې وي هغه هم پای ته رسېږي او انشاءالله چې زموږ هېوادوال به د دې سیمې اوسېدونکي به د دې وروسته له هغه ستونزې څخه خلاص وي درنو لیدونکو په دې هیله چې زموږ دغه خپرونه د پام وړ ګرځېدلې تر بلې چې زامین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم الله مو مل